جی کتونکو تاسو وینو چې موږ په پوسټ ګريجوايټ لنډى کوتل کالج کې ولاړ یو. دلته زموږ سره ایم پی اے شفیق شیر په دغه شپه باندې ولاړ دی او د کورنټین سنټر دپاره دا کوم بیډز وغیره سامان کمبلې وغیره راغلل د په زیر نگرانۍ دغه کار روان دی. په خپله پکې غریب لګیا و ځکه چې دغه مزدوران هم سره کم نو ده غوره وګڼله چې موږ ورسره شو، مطلب چې موږ هم سره په خپله باندې مدد وکړو. چونکې پاک افغان پوله په شپږم تاریخ داسې ایکسپیکټډ و چې مطلب چې هغه کولاو شي، نو په دغه وجه باندې هغه چې کوم مسافر دي هغه به رادرومي او دلته به کورنټین کیږي، ځکه چې غریب ملکونو کې همدغه وجه ده چې هغه نشي کولی چې د علاج معالجې پوره بندوبست وشي یا د آیسولیټډ کمرو کې دغه چې کوم مسافر دي یا مریضان دي چې هغه مطلب چې افیکټیز وي نو هغه وساتي. نو د دغې وجې نه مطلب چې دوه کورنټین کړي چې بل ته دغه چې کوم وایرس دی هغه ونه لګېږي. نو په دغه وجه باندې که تاسو هسپتال ګورو، که ډیګري کالج ګورو، که های سکول ګورو، که مختلف داسې نور ځایونه وي په هغه ځای کې کورنټین سنټر یې جوړ کړي او دغه ذمواري چې کوم دغه ایم پی ایز دي دغو هم اخیستې ده. ځای په ځای باندې مطلب چې دغه انتظامات ګوري چې دغه انتظامات تسلي بخش دي او که نه، دغه بیډ په معیار باندې پوره دی او که نه. دلته نور چې کوم سامانونه ورله راغلي دي هغه د دغې قابل دي چې دغو مریضانو پوره مطلب چې یو قسم دیکبال پکې وشي. نو دغه سلسله کې موږ د الحاج شفیق شیر سره خبره کوو چې دی موږ د دغې حلقې چې کوم د ایم پی اے دی او داسې ایم پی اے چې شپه او ورځ مطلب چې زموږ سره موجود وي، موږ د ده نه دا تپوس کوو چې مطلب چې ته د څومره حده پورې مطمئن یې چې د افغانستان نه دا کوم خلک مسافر چې دي دا راشي او دلته مطلب چې دغه مستفید شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله تعالی زه 100% ان شاء الله زه سټیسفای یم. الحمدلله زه خو بار بار دا ویم چې زموږ چې څومره سیویل انتظامیه ده اوس را چې کوم دی زموږ څومره سیکورټي فورسز ادارې زموږ څومره مشران دي د حلقې دغو ټولو موږ په یو پیج باندې یو الحمدلله او ان شاء الله تعالی موږ د کم دا وایرس دی کرونا وایرس ان شاء الله دغه له به موږ به دنه ګبراویږو نه دله به شکست ورکوو خیر سره. نو چونکې دا چې کوم دی زموږ دوه ټرکه راغل الحمدلله زه چې کوم دی که نه د اف ډي ایم اے والا هم ډېر زیات شکرګزار یم چې هغو وقتاً فوقتاً موږ سره چې کوم دی که نه په دغه هغه کې اوږه په اوږه ویلاړم دي او سپورټ هم کوي. نو زه هغو ته خراج تحسین پیش کوم. کومه پرې تاسو د هغه خبره وکړه نو الحمدلله بیډز هم بالکل صحیح معیار والا راغلي. اوس را چې کوم دی رضایانې پلس بلینکټس دي، اوس را چې کوم دی که نه د نه علاوه چې کوم دی ماسکس دي، سینیټایزرز دي جی. نو الحمدلله موږ څنګه چې دلته تقریبا اپروکس 550 بیډونو که تاسو وګورئ 130 بیډونو دلته چې په لنډي کوتل ډي ایچ کیو هسپتال کې او تقریبا 310 بیډونه دلته چې کوم د ګورنمنټ ډیګري کالج لنډي کوتل کې موږ هغه چې کوم د کورنټینا سنټر جوړ کړی. اصل وجه جی دا چې کیدای شي ممکنه ده چې په پیر په ورځ باندې په 6 تاریخ باندې زموږ د کم د تورخم بارډر د کولاو شي. نو موږ کوشش هم دا کوو جی چې ټولو نه اول فزیکلی او منټلی موږ د شي ته پریپیر وو. تاسو خو وکتل د سی ان ډبلیو د کارکردګۍ نه د کومه حده پورې مطمئن چې دغه مطلب چې دغه قابل دي چې دغه مسافر پکې وساتل شي. الحمدلله سی ان ډبلیو والا ته خو زه چې څومره هغه دي دغه سټاف ته څومره کنسرن پرسن دي زه هغو ته سلوټ هم پیش کوم، زه خراج تحسین هم پیش کوم چې په 2 ورځې کې within 2 days کې دا چې کوم دی الحمدلله 300-350 بیډونو تنظیم دلته وکړو او الحمدلله موږ خپله زموږ چې څومره هغه دي د سیاست نه بلاتر سوچ به کوو ځکه چې دا په موږ ټولو باندې الله طرف نه یو امتحان دی. په شپږم تاریخ چې د پاک افغان پوله خلاصېدو والا دلته به دغه چې کوم مسافر رادرومي آیا مطلب چې په دمره تعداد سره چې رادرومي نو دلته د بندوبست ورته شته او بیا تاسو افغانانو ورونو ته کوم داسې مشوره ورکوو چې هغه هلته واوړي په کومو طریقې سره واوړي ځکه چې موږ هغه برادر ملک دی او مطلب چې موږ ته ګران دي ځکه چې هغه چې دلته رادرومي نو دغه ځای کاروبار پرې روان دی او چې موږ دلته درومي نو دغه ځای کاروبار پرې روان دی. نو جی ډېر ښه خبره ده وکړه. اصل کې جی موږ کوشش هم دی چې څومره په کم تعداد باندې موږ لارو بار زموږ پښتانه دي موږ ټول یو نیبرز ممالک ته زموږ ورور ملک ته الحمدلله څنګه چې د ځان غم کو داسې د موږ د افغان چې څومره افغانستان خلک دي دغه هم په موږ باندې فرض دی چې موږ هغه هم په صحیح توګه باندې ټریټمنټ وکړو. اصل کې چې زموږ مین وجه هم دا ده چې زموږ دلته دا ځایونه جوړ کړم دی وجې نه چې خدای ناخواسته هغه هم فیسیلیټیټ شي دغه نه د 14 ورځې چې دلته ایساریږي هغه هم د مرګ او د ژوند مسله. نو موږ کوشش هم دا دی چې هغو
غلام زه دا ستاسو پروګرام په توسط سره زه د غلام دا میسج ورکوم چې تاسو هم چې کله افغانستان ته ځئ نو باقاعده داسې یو ارینجمنټ په شکل کې لاړ شي ځکه چې خدای نخواسته یو سړي ته که دا وایرس ولګېدو نو د سره چې کوم دی دا وبا بل د افغانستان حکومت له څه داسې مشوره کوي چې دغه ځای نه کسان لاړ شي سبا له دا پروپاګنډه وشي چې موږ ته راپرېښول نو آیا هغو ته څه داسې بندوبست ویله پکار دی چې هغه اوبویسلی دغه له خو ځکه پکار دی چې که تاسو وګورئ کمپیریزن وکړئ د افغانستان او د پاکستان نو پاکستان الحمدلله لږ ډېر زیات ډیولپ ملک ته یغنه دلته ارینجمنټ هم لږ ډېر تسلی بخش دي نو هلته خو یو شی نشته نو زه هغو ته هم دا میسج ورکوم عامې مونږ وروڼه مونږ پرې خفه کېږو زمونږ ځان دی نو مونږ وینه ده مونږ دا وایو چې هغه هم داسې فیسیلیټیټ کړي که څنګه دلته مونږ افغانیان او پاکستانیان فیسیلیټیټ کړو آخري کوېسچن دا کوم چې چمن بارډر په شپږم تاریخ باندې عام کولاویږي او هلته تجارتي هلې ځلې هم سره کولاو شوې او ورسره پیدل لاروي چې کوم دي هغه درومي خو دلته دغسې اعلان شوی چې دلته مطلب چې صرف پیدل لاروي درومي را درومي نو دلته هم خلک سفر شوي دي ترانسپورټ ولاړ دی دغه علاقې خلک تجارت پیشه خلک دي چې دغه کار بند شوی نو مطلب چې خلک بالکل په دغه مجبور دي چې لوږې کوشش دا دی جی زموږ ته مختلف ویډیوز راغله ستاسو ورونو میډیا په هغه سره وساتت سره الحمدلله موږ دا کوشش کوو زموږ هلته څومره ورونه دي ترانسپورټ سره تعلق لري هغو ته ډېر زیات کمپلیکیشن دی موږ کوشش هم دی چې هغه هم دلته راولو اوسره موږ کوشش هم دا دی چې پیسنجرز پلس ترانسپورټ موږ کوشش هم دا وکړو ځکه چې څومره افیکټ کېږي موږ پاکستان دارنګې یو په ډبله افیکټ کېږي افغانستان نو موږ له دا پکار دي چې دغو لږ ډېر داسې مطمئن د تسلي بخش ارینجمنټ وکړو چې اوسره پیسنجر مسافرانو ته هم سهولت وي او اوسره چې کوم دی که نه ټرانسپورټیشن چې زموږ یو کومه هغه دی چې هغه هم برقرار وي بالکل تاسو د الحاج شفیق شیر خبرې واورئ یقینا چې تاسو به دغه خبرې ډېرې خوښې شوي ځکه چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان هم دغه خواهش دی چې مکمل لاک ډاون د ځکه نه وي چې دغه ملک انتهایی زیات غریب دی او نشي کولی چې دمره غټ اقدامات وکړي ځکه چې دلته روزګار چې کوم دی بالکل په ټپه باندې ولاړ دی او تاسو وکتل چې په تیر تقریر کې عمران خان دغه اعلان وکړ چې څومره دي هغو له مطلب چې سپیشل پیکیج د دغه لپاره اعلان کړو چې دغه ملک غریب دی او زر تر زره مطلب چې دغه کار روان شي چې دا کوم ډیلی ویجز باندې مزدوران چې کوم کار کوي دیاړیمار چې کوم کار کوي چې هغه په خپل ځای باندې شي او خپل ملک لا ګټه وکړي خپل ځان لا ګټه وکړي چې په صحیح طریقې سره د خپلو بچو کفالت وکړي او بله دا خبره تاسو مشر نه واورېده چې د افغانستان حکومت له پکار دي چې پوره انتظامات وکړي ځکه چې دغه دواړه ملکونه اکثر وختونو کې داسې ناخوشګواره واقعیات راشي چې بیا ماته چې غلط فهمي پیدا شي او یو بل وګړي د ملک چې کوم دي مختلف قسمه خبرې او پروپاګنډې کوي نو لهذا هغو له پکار دي چې دغه ځای نه کوم مسافر ویله ورځرومي چې باقاعده طورې کورنټین کې او کله چې ماته چې کلیرنس رپورټ راشي چې خپلو کورونو ته واپس کړي ډېره مهرباني